عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان ملک شازیب نن راغلیو شرکت ته راغلیو دلته په شرکت کې په مین ملکن روډ باندې د هونډا پلس شوروم پرانسته کېږي د دې پرانسته مولانا قاسم صاحب وکړه د پلاس باندې پرانسته وکړه ختم قرآن په کوم شو چې الله پاک پکې برکت واچي د دې هونډا پلس شوروم چیف ایگزیکټیو شهاب قادر دی ای سره هم خبره ترې کو په دې موقع باندې مولانا قاسم صاحب دی سره هم خبره ترې کو چې هیڅ وینا ده نو موږ ورځو د فورن طرف ته دا فورن تاسو سره شریکو تاسو موږ ګورئ او موږ رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا. بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د موقع کې دا هونډا اټلس د شوروم د افتتاح په موقع باندې حاضر یو او شرګړ کې د افتتاح شو علماء کرام او طلباء کرام هغه د قرآن مجید ختم وکړه د الله نه دعا کو چې الله پاک دې ته پدای کې کامیابی نصیب کړي او الله پاک د حلال وشته ډیر ورکی حرامونه الله حفاظت کی او توانون الله بچو ساتي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک ګټه وټه کوي کاروبار کوي یاد الله دوست دی او التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین چې څوک کاروبار کوي او رښتیا سره کوي رښتونی خیانت پکې نه کوي دروغ نه وایي نه هغه به د انبیاء علیهم السلام او دارنګې د صدیقینو په صف کې آخرت کې وي. نو انشاءالله الحمدلله ردی چې کوم مالکان دي جناب شهاب صابر صاحب او د هغې رونه الحمدلله ډېر دیانتدار دي په دې علاقه کې ردی او ډېر ښه نوم دی ردی یو ښه خاندان دی او یو ډېر پاکباز خلک دی. نو انشاءالله د دې په واسطې سره به دغه علاقه کې دې ته چې کوم دی الله پاک ډېر ترقي ورکوي او ډېر د خیر برکت چې کوم دی هغه باعث به وي. په دغه موقع باندې دعا کوو چې الله پاک د دې دا کاروبار کې ډېر خیر برکت نازل کړي او الله به ډېره ترقي دې ته ورکړي. الله پاک پای کې چې کوم دی ختم کړي او د قرآن مجید د ختم د قرآن مجید وینا د علماو طلباو دا راتلل الله ردی د پاره د ذریعہ د خیر د دنیا او د آخرت الله وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. زه معلوم دی اشفاق احمد زه د مردان احمد برادر د شوروم طرف دلته راغلیم د هونډا پلس افتتاح ده دا په شیرګل کې نن الحمدلله موږ د هونډا پلس افتتاح وکړه. په دې افتتاح لپاره موږ مولانا قاسم صاحب راوغوښتو چې زموږ دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده چې دومره لویه هستي زموږ شوروم د افتتاح لپاره هونډا پلس ته راغله او زموږ باقي د هونډا پلس چې کوم دی په شیرګل کې پرانستې لپاره دوی ټول راجمع شو طلبا ورته قرآن خواني ختم وشو. د شیرګل عوامو لپاره چې دلته ډېر الحمدلله شیرګل ډېر ښه خلک دي دې دپاره موږ دلته دا ځای پرانسته وکړه چې دې دپاره به د موټرسایکل سیل سپیر پارټ او د دې نور خدمات په الحمدلله په دې شوروم کې دننه ټول یو ځای کې ادا کېږي. زما نوم شهاب دی او زمونږ ته د اټلس هونډا
د طرفنا په شیرګل علاقہ شیرګل تملګرا بټخیلا دی علاقې د پر په شیرګل مین روډ کې هونډا شوروم ملو شو چې دا غي نوم دی هونډا پلس شیرګل او دا هغه نن د افتتاح ورځ و نن باقاعده افتتاح د هونډا پلس شوروم په شیرګل کې شو د افتتاح لپاره زمون مولانا قاسم صاحب راغلی او ختم القرآن شو د باقاعده د شوروم فل فرانچایز دی په دې کې به موټر سایکل سپیر پارت او ورکشاپ فیسیلیټیز ټول اویلیبل دي کانټیکټ نمبر د زمون د شوروم 0300 9177 044 د رابطه وسوک کوي په دې نمبر باندې کولی شي عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ظريف